صنفي میں لایولیر ملکراغلا هم صنفي میں لایولیر ملکراغلا را تفکاری خوکنا دا زوریدلی دکایس مری دی لگون دی تدشوی کوبیتان دا پپا پشانت کلی پخوی مستا شوق شنگا و شدلا پخوی مستا شوق شنگا و شدلا دنگ چنگ رنگ بنگ ازوانی دا ٹولگی والی پسو چکا اسم یندی دنگ پوز دری دنگ ازوانی دا درستی کار دی خطروسا پٹولگی کے درستی کار دی خطروسا پٹولگی کے چار دی ڈول سنگار لی دل نگئی ویخت خلاص کو گو پریگ دی دائی شوق دی خمرائی کے چاہار لی دل نگئی د کمیس پایڅې لنډې پرېښودلې د کمیس پایڅې لنډې پرېښودلې خو له سر نه تر پښو واړه امانت ته ایله دا ده چې هلک نه ده نجلۍ ده نور لایقه د دې قام د امامت او له اول خو اول یا به دوهم وه لا اول خو اول یا به دوهم وه سب به انشاءالله اوله فارغېږي چې لږ ډېر فکر زما په اړه وکړي داسې سوچ ته به دا کله فارغېږي او مننه حیران صاحب ماسپښین دی زه بهر کانتین کې ناست یم ماسپښین دی زه بهر کانتین کې ناست یم راسره په لاس کې سور ګل د ګلاب دی په ډېر بل انداز کې راغله او حالت یې راته ښه نه ښکاري وینم یې خراب دی او په ډېر ناز په ډېر انداز راځي حیران یم په ډېر ناز په ډېر انداز راځي حیران یم په ټټر یې خور نازک غوندې ململ دی چې مسترګې سره جنګ وهلې پوه شوم چې ځوانۍ ورور اخیستی مکمل دی او هم صنفی ته په کانتین کې ټول حیران دي صدیقي صاحب هم صنفی ته په کانتین کې ټول حیران دي ما ته راغله ما چوکۍ کړه لږ ورسمه په ناست کېناسته نیازبین سلام یې وکړ ویې هېڅ نه وایم بېرته درنه ځمه او ګل یې بې پوښتنې واخیسته له مانه ګل یې بې پوښتنې واخیسته له مانه او له ځان سره یې کېښود ګل یې بې پوښتنې واخیسته له مانه او له ځان سره یې کېښود په کتاب کې کتاب یې پرې رابند کړ ما وې مکه څه ظالمه یې دا ګل به مې خراب کړې هم صنفی لږه مسکی شو بیا یې وویل هم صنفی لږه مسکی شو بیا یې وویل پټ په زړه کې مې یو راز درته ساتلی پوهنتون نه چې شو خلاص بیا درته وایم یو خواهش مې ډېر په ناز درته ساتلی د وروستي کال آخري پرچې ته ناست یو د وروستي کال آخري پرچې ته ناست یو هم صنفی یو پټ جواب راځینه غواړي شونډې بوڅې کړي او سترګې راته مږي خاندي بېرته په دروغو راته ژاړي دې پارچه خپله په یوه شېبه حل کړي دې پارچه خپله په یوه شېبه حل کړي تش تمثیل کوي په لاس کې یې قلم دی په کوم سوال کې چې وي ذکر د زړه شوی راته چش وکړي چې کوم ځواب یې سم دی دې پارچه خپله په یوه شېبه حل کړي تش تمثیل کوي په لاس کې یې قلم دی په کوم سوال کې چې وي ذکر د زړه شوی راته چش وکړي چې کوم ځواب یې سم دی هم صنفی لویه ډاکټره زه ډاکټر یم هم صنفی لویه ډاکټره زه ډاکټر یم هم صنفی مې اوس په کور کې بل مشال دی موږ یې یوه بل ته پیدا وله زه لا ترې راضي یو ډېر ګرم د ذوالجلال دی رښتیا هم عمر د باد په شان تېرېږي رښتیا هم عمر د باد په شان تېرېږي دومره زر مو یوه لور او دوه زامن دي په دنیا کې داسې څوک نه پیدا کېږي چې له موږ نه ډېر خوشحاله او ډېر شتمن دي په لورکۍ مو نوم زما د پورکۍ کېښود په لورکۍ مو نوم زما د پورکۍ کېښود مشر زوی مې بیا د دې د ورور په یاد دی موږ یې ډېر له ډېرو ستونزو یو ساتلی دریم زوی مې په نامه دی اوس
استاد دی او هم صنفی په ډاکټرۍ مغرور نه ده هم صنفی په ډاکټرۍ مغرور نه ده چې مقام مومي خزلې په وګوړي ما ته وایي چې جلال په دې تر ساتم او عادې ته مې شوتلې